په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوو. خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ جوړ او خوشحاله یاستئ. نن مې درته ډیره یوه ښکلې ویډیو برابره کړې، انشاءالله چې ستاسو به ډیره خوښه شي. د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې تاسو نه یوه کوچنۍ غوښتنه کوو چې زموږ دا ویډیو در سره لایک کړئ، موږ ته ښکلي کمنټونه وکړئ او زموږ د سهار میډیا په نامه چینل در سره هرومرو سبسکرایب کړئ. امریکایي پیغله او د مسلمان ځوان کیسه. یو مسلمان ځوان د خپل ژوند واقعي کیسه کوي چې د تحصیل لپاره امریکا ته تللی دی او په امریکا کې لیسانس دوره پای ته رسولې ده. نوموړي ته دغه کیسه د ژوند تر ټولو خاطرو غوره بریښي، نو ځکه یې لوستونکو سره هم شریکه کړې ده. کله چې امریکا ته د تحصیل لپاره لاړم نو د توقع خلاف په امریکا کې تعلیمي ماحول مختلط و چې دا زما لپاره یوه ننګونه وه چې څنګه وکولی شم اسلام باندې ملتزم واوسم او هم په داسې ماحول کې تحصیل وکړم چې ټول سره ګډ دي. د تحصیل 4 کلنه دوره مې په ډیر مواظبت او اسلامي عقیدې ته په پابندۍ باندې تیره کړه. د نورو همصنفیانو په څیر له جنکو سره یارانې جوړول مې نه خوښېدل او نه مې هم دا تلوسه کوله چې یوې نامحرمې نجلۍ ته وګورم. زموږ یو استاد له ما نه په همدې عادت ډیر خوښ و چې زه به له نورو همصنفیانو جدا کېناستم. ټوله توجه به مې یوازې خپلو درسونو ته وه. د 4 کلنې دورې په آخري سمستر کې همغه استاد راته وویل چې تا خو 4 کاله د جنکو څخه ځان وساته، مګر اوس ما ډیره هڅه وکړه چې د لیسانس پایلیک لپاره تا ته ځانګړې موضوع درکړم، مګر د پوهنځي رئیس دا نه مني چې هر محصل جلا د تحصیلي دورې پایلیک ولیکي، بلکې د پوهنتون د قانون په اساس هر ټولګی به په ګروپونو ویشل کیږي او بیا به هر ګروپ یوه موضوع باندې ګډ کار کوي. نو تا سره ګروپ کې یوه نجلۍ هم شته ده، ته به هرومرو له نوموړي سره خپله موضوع باندې ګډ کار کوي. که څه هم د استاد خبرو خواشینې کړم، مګر بیا هم د خلاصون لار نه وه. له نوموړې نجلۍ سره مې خپله موضوع باندې کار پیل کړ. کتابتون کې د کار کولو پر مهال به مې هیڅکله نوموړي ته نه کتل او که کوم وخت به مې خبرې هم ورسره کولې نو نظر به مې بل لوري ته و. قلم، کاغذ او لیپټاپ اخیستلو پر مهال به مې هم سترګې ښکته اچولې وي. د نجلۍ حوصله نوره تنګه شوه. یوه ورځ راته په غوسه شوه چې تاسې مسلمانان له ښځو سره تبعیضي چلند کوئ، ښځو ته په سپک نظر ګورئ، له ښځو سره کرکه لرئ. موږ هم ستاسې په شان انسانان یو، مګر بیا ولې موږ نه دومره کرکه کوئ؟ کله چې د نوموړي خبرې خلاصې شوې نو ما ورغبرګه کړه چې موږ مسلمانان یو، موږ خپل دین باندې پابند یو، هیڅکله نامحرمه ښځې ته نه ګورو، ځکه چې زموږ په دین کې ښځه ډیر قیمت لري. یوازې خپل خاوند لپاره وي، له واده مخکې هیڅ چا نه وي لیدلی او نه یې کومې ناروا اړیکې ورسره پاللې وي. خاوند یې هم له واده مخکې له کومې نجلۍ سره ناروا اړیکې نه لري. نو کله چې په اسلامي طریقه باندې واده وکړي بیا هر خاوند ته خپله میرمن او هر میرمنې ته خپل خاوند ډیر قدر لري. هیڅکله به بل چاته نظر نه کوي، خاوند د میرمنې او میرمن د خاوند وي. متاسفانه چې ستاسې په ټولنه کې ښځه د سګرټ په شان وي چې یو هلک یې وڅښي او بیا یې بل ته ورکوي او بیا یې هغه بل ملګري ته ورکړي. بالاخره د هلکانو په لاس کې ښکته او پورته کیږي، له واده مخکې له 20 هلکانو سره یارانې لري، همدارنګه هر هلک له 20 جنکو سره یارانې لري. کله چې واده وکړي نو بیا یې ژوند ډیر تریخ وي. کوم مقصد لپاره چې واده کیږي هغه نه ترلاسه کیږي او نه له واده څخه خوند اخیستلی شي. سبا ورځ چې صنف ته راغلم ګورم چې صنف کې یوه نجلۍ په حجاب کې ناسته ده. زه حق حیران شوم چې دا نجلۍ څوک ده. د تحصیل په 4 کلنه دوره کې لومړی ځل دی چې خپل صنف کې حجاب کې نجلۍ وینم. چې کله خپله چوکۍ باندې کېناستم نوموړې نجلۍ ما ته راغله. ګورم چې هماغه پرونۍ او زما د موضوع ملګرې نجلۍ ده. نوموړي راته وویل چې زه ستا ډیره منندوی یم، ستا په برکت سره ما اوس خپله لاره وپیژندله او په لوړ اواز سره یې شهادت کلمه وویله او مسلمانه شوه.